زموږ ستاسې شل کلن جریان قدرمنو ځوانانو، تاسې شاید په هغه وخت کې اکثر یا کشران واست ډېر متوجه نه واست، ستاسې ورثه، ستاسې پلرونه او ستاسې اقربا هغه د دې صحنې او د دې سختیو شاهدان وه. ډېرې سختۍ په افغانستان کې تېرې شولې. 20 کاله مقابله وه. په 20 کاله مقابله کې مشکلات او ستونزې رالې او دلته د خلکو پلانونه دا وه چې افغانستان کې به استعمار وي، په افغانستان کې به نور د حریت او ازادي نه وي، په افغانستان کې به د اسلامي عقیده ختمېږي، افغانستان کې به دغه رجال چې افغانستان لري، دانران چې افغانستان لري، دانران به موږ داسې کوو لکه نوره دنیا چې مو رعایت کړې د افغانستان به هم رعایتوو. دغه پټکۍ چې د افغانستان د خلکو پر سر دی دا به نه وي، دغه حجاب چې د افغانستان خورې لري دا به نه وي. دغه دپاره راغلي وو افغانستان ته، خو د افغانستان مسلمانانو مقابله وکړه. په 20 کاله مقابله کې یې قسم قسم تکالیف یوړله. الحمدلله دښمن ته یې سر نه کیږي.